او صدر صاحب نور الامین یوسفزی صاحب او رئیس صاحب ته او ټولو راغلو مېلمنو ته په خیر علي وایو ځکه چې دا ډېر لرې لرې راغلي موږ خو د دې ځای یو نو ډېره زیاته مننه کوو او د ایوا د ټولنې هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغه خپل کم جدوجهد دی کم جهاد دی هغه شروع دی کوي ادب به څنګه وده کوي په دې معاشره کې نو هغې لپاره خو دا موږ چې نن ناست یو دک هم د هغې یو تسلسل دی چې دا قسمه ټولنې راغونډېږي او دا اجلاسونه کېږي نو دا چې کوم دی نو د دې یو تسلسل دی بل زمونږ مشر ډېر محترم هغه خبره وکړه چې کتابونه چاپ کېږي او څه د هغه نشته څوک یې ګوري نه نو بهرحال دغه هم یو د پښتو ادب د ودې چې کوم دی نو یو دغه دی چې کتاب چاپ شي دومره څوک پرې وګوري چې ته په زرو کې به یو کس وګوري یا به چې کوم دی نو په 50 زره کې یو کس وګوري دا هم هغې ته چې کوم دی نو یو دغه ورسېدو نو دا ټولې د پښتو ادب چې کوم دی نو د ودې لپاره لارې دي بل دا اجلاسونه چې کېږي او دا زمونږ دا د دې فورم نه چې کوم اواز اوچتېږي د میډیا په ذریعه باندې که هغه الکترانیک میډیا دی که هغه د پرنټ میډیا دی نو دې سره چې کوم دی نو زمونږ پښتو به وده کوي او ضروري نه ده چې موږ به حکومت ته ناست یو حکومت په خپل ځای باندې خپل کوي چې څه کېږي د هغې نه به کوي خو زمونږ چې کوم دی نو دا ډیوټي جوړېږي چې موږ به دکه شانتې متحد یو او دا دې ځای نه به چې کوم دی دا پروګرامونه ادا کوو دا اوس چې کوم دی دې کې تقریبا زومه چې دې کې د ډېرو ټولنو ملګري موجود دي نو دکه شانتې چې دا مجموعي ټولنې داسې یو اجلاس کېږي او هغې کې راغونډېږو او چې زمونږ څه کامي ایشو وي د پښتو ژبې په حواله د پښتو ادب په حواله چې په هغې باندې چې کوم دی هغه ډسکس کوو په هغې باندې خبرې کېږي بل د رسم الخط خبره شوه نو رسم الخط څنګه چې هغه د باړاګالی اجلاس شوی و چې په 92 کې وکسوران نورالامین صاحب دی ته پته نو هغې کې چې کوم دی نو چې کوم رسم الخط دغه شو نو هغه ټیک دی هغه دوره دغه نه دی لکه کې بعضې ټکي داسې وو چې لکه زه به یو دوه ټکو مثالونه درکړم چې لکه کوڼو یا کونړو یا سړی وي یا سړی و نو دا دواړه به په زوړ رسم الخط کې یو شان لیکلی شو نو دا فرق پکې نه کېدو خو دا فرق دې نوي رسم الخط واضحه کړو اوس په هغې کې یو شی دی لکه ډېر ملګري داسې دي چې هغوی افغانۍ لهجه استعمالوي ټیک ته زموږ ټول افغانۍ خو هغه لهجه نو هغه بیا د دې رسم الخط نه د نوي رسم الخط نه هم بل پله بوتله خبره یې بل پله بوتله نو هغه هغې کې بیا هغه معروفه یې مخصوصه یې او غونډه یې پرته یې د دې دغه پکې ډېر زیات هلته د دې ځای فرق شته ښه کاپي دلته چې موږ معروفه یې لیکو نو دا هغه د لیونۍ یا د پرته یې په دغه باندې استعمالوي کله چې هغې ته دوه ټکي لاندې دغه شي نو دا بیا د غونډه یې په دغه باندې شي نو دا قسم دغه دي چې دا افغانۍ او زموږ په دغه کې فرق شته نو موږ لا دا چې کوم نوی رسم الخط دلته تیار شوی دی چې په دې باندې کار وکړو هغه د افغانیانو چې کوم لهجه هغه پرېږدو که نه څو ډېر ما وکتل زموږ دا ملګري هم ډېر داسې دي د ادب ملګري چې کوم دي چې هغوی زه وینم په میډیا په دغه باندې هغوی هغه د هغوی هغه لهجه استعمالوي د هغوی چې کوم دغه او نه هغې کې شته په افغانۍ کیبورډ کې هم چې کوم دکه ټکي هم شته افغانیان پکې هم شته او زموږ دا نوي رسم الخط ټکي پکې هم شته نو هغه چې کوم دی نو هغه دغه وباسل پکار دي زموږ خپله چې کومه لهجه ده که هغه یوسفزی لهجه ده که هغه ملګري نور ده دکه کې بس چې کوم دی نو دغه کول پکار دي او ټیک ته نوی رسم الخط خو زه مخالفت نه کوم ځکه چې ما تاسو ته څنګه ووایي چې د بعضې ټکي داسې دي چې د هغې فرق هم په دکه باندې کېږي نو بس دا قسم اجلاسونه چې دی له موږ راځو دا پروګرامونه موږ په مخکې بوځو د دې نه به زموږ چې کوم دی ادب او پښتو ادب پښتو ژبه دا به وده کوي او ډېره مننه ډېره مهرباني